دوستانو که تاسو هم غواړئ په حساب پې کې پیسې وګټئ ډېر په اسانه ډول حساب پې اوس هغه چاته پیسې ورکوي څوک چې افیلیټ مارکیټینګ کې کار کولی شي. هر څوک چې په خپل لینک باندې نور خلک راډاوت کړي تقریبا تر 80 پورې هغوی ته پیسې ورکول کیږي، یعنې د جایزې په شکل. نو هر څوک که غواړي حساب پې له لارې پیسې وګټي، ډېر یو بهترین اپلیکیشن دی حساب پې. بغیر له دې چې تاسو پکې پیسې ګټلی شئ، تاسو کولی شئ د حساب پې له لارې هر رقم بیل په افغانستان کې تحویل کړئ، که هغه د برق بیل وي، که نور تادیات وي. نو دوستانو ډېر بهترین اپلیکیشن دی. زه تاسو ته نن دغه طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په حساب پې کې اکاونټ جوړ کړئ او خپل ملګري ورته رادعوت کړئ، او څنګه کولی شو چې حساب پې کې خپل اکاونټ ویریفای کړو. دوستانو تاسو ته به زه یو لینک درکړم په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې، تاسو به په همغه لینک باندې کلیک وکړئ او لومړی خو غواړم تاسو ته دغه لینک در وښیم چې څنګه کولی شو دغه لینک په خپل اکاونټ کې پیدا کړو. دوستانو تاسو به راشئ په دغه ایرن ریوارډ کې به تاسو په ایرن کې دغه ځای کې کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسو کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو ته ښیي چې څومره یوزر تاسو انوایټ کړي دي. ما 4 نفره انوایټ کړي دي. نو کله چې تاسو یو څوک رادعوت کړئ تاسو ته هغوی چې کله رادعوت کړئ هغوی حساب پې اپلیکیشن ډاونلوډ کړي، هلته اکاونټ راخلاص کړي، تاسو ته 10 افغانۍ درکول کیږي. کله چې بیا هغوی په خپله تذکیره باندې KYC وکړي، یعنې اکاونټ ویریفای کړي، تاسو ته 20 افغانۍ نورې د همغه کس په سر تاسو درکول کیږي. کله چې هغوی ته اکاونټ جوړ کړي، اکاونټ ویریفای کړي، د 4 ساعتونو نه نیولې تر 48 ساعتونو پورې یا هم 72 ساعتونو پورې هغوی ته یو ویزا کارت ورکول کیږي. ویرچوال ویزا کارت ورکول کیږي د حساب پې لخوا په فری ډول. نو کله چې د هغې ویزا کارت له لارې بیا هغوی کوم انلاین تادیات وکړي یا کوم ټرانزکشن وکړي، نو تاسو ته پې 40 افغانۍ نورې درکول کیږي، یعنې د یو نفر په سر باندې تاسو کولی شئ 80 افغانۍ هم وګټئ. نو کله چې تاسو دغه ځای ته راغلی تاسو کولی شئ دلته خپل لینک کاپي کړئ. په دغه ریفرل لینک دلته بیا مخامخ ورسره لیکلي دي چې کاپي. تاسو کولی شئ دغه لینک کاپي کړئ چاته او لاندې کولی شئ په واتساپ کې، مسنجر کې، ټلګرام کې، SMS لارې یا هم ایمیل لارې دغه کوډ ورولېږئ. نو همدغه کوډ به ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی اوسي. نو تاسو کله په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو به دغه صفحه راخلاصه شي. کله چې تاسو د صفحه راخلاص شو دوستانو تاسو په دغه ځای کې کولی شئ خپل ملک ورته انتخاب کړئ. که تاسو په هر هیواد کې یاستئ، افغانستان کې، جرمني کې، انډیا کې، په هر هیواد کې یاستئ تاسو ورته کولی شئ همغه هیواد نمبر کوډ ورته انتخاب کړئ او بیا ورته په دغه ځای کې نمبر ولیکئ. کله چې دلته تاسو راغلئ دوستانو تاسو به صرف خپل نمبر ولیکئ. نمبر به ولیکئ خو هغه لومړی صفر به ورسره نه لیکئ. کله مو چې نمبر ولیکو دوستانو په دغه څنګ کې آی اګري په دغه باندې به تاسو ورسره کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک وکړو بیا به راشئ کنټینیو سیکیورلی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته تاسو کلیک وکړو دوستانو تاسو همغه نمبر ته د SMS له لارې یو کوډ لیږي. دوستانو دغه کوډ تاسو ته لیږي، دغه کوډ به تاسو ولیکئ ورته او بیا به راشئ په دغه ولیډیټ OTP باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو دوستانو لږ به ورته منتظر شئ. نو تاسو ته وایي چې کنګریچولیشنز تاسو اکاونټ جوړ شو. نو تاسو که غواړئ همدغه ځای نه ډایرکټ په حساب پې اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړئ تاسو به راشئ په دغه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړو تاسو بیا یې پلی سټور ته او هلته تاسو ته د حساب پې اپلیکیشن راخلي. تاسو به د حساب پې اپلیکیشن له دغه ځای څخه انسټال کړئ که چېرې تاسو نه وي انسټال کړی. کله مو چې دا انسټال کړو دوستانو را به شئ په حساب پې باندې به کله مو چې هغه ځای څخه ډاونلوډ کړو بیا به یې اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو بیا به تاسو راشئ دلته 2 برخې دي، یو کریټ اکاونټ دی تاسو اکاونټ جوړوئ یا بل چې دی ساین ان دی. نو تاسو به راشئ په ساین ان باندې به کلیک وکړئ ځکه موږ خو اکاونټ جوړ کړو په لینک له لارې په ویب سایټ کې. نو موږ راځو په ساین ان باندې کلیک کوو، موږ ته وایي چې کوم نمبر باندې مو اکاونټ جوړ کړی دی همغه نمبر ورته ولیکئ دلته. کله مو چې نمبر ولیکو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته وایي چې یو ویریفیکیشن کوډ درته رالیږي صرف د ساین ان لپاره. تاسو ته وایي چې دغه کوډ موږ د واتساپ له لارې درته ولیږو او که د SMS له لارې. تاسو که واتساپ له لارې غواړئ واتساپ به دلته ورته انتخاب کړئ، که SMS له لارې غواړئ SMS به انتخاب کړئ. SMS به انتخاب کړئ بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو به داسې کوډ درشي، دغه کوډ به تاسو دلته ولیکئ بیا به هم په ویریفای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ویریفای باندې کلیک وکړو ستاسو اکاونټ جوړیږي په حساب پې کې. دلته به راشئ په کنټینیو کنفرم باندې به کلیک وکړئ ستاسو والټ به هم جوړ شي. کله مو چې دلته په کنفرم باندې کلیک وکړو تاسو ته وایي یو پین کوډ دلته انتخاب کړئ، یعنې دغه ستاسو پاسورډ دی. نو دغه تاسو د ځان سره په یاد ساتئ یا په یو ځای کې تاسو سره
سیف کوئ. نو تاسو به داسې یو پین کوډ انتخابوئ چې هغه سخت اوسي. که مثال دلته 1 2 3 زه ولیکمه 4 نو دغه پین کوډ نه منل کیږي. باید موږ ته وایي چې تاسو یو سترانګ پین کوډ انتخاب کړئ. مثال 15 اتیایي 9 نوي دغسې مختلف عددونه به تاسو انتخاب کړئ. زه مثال اوس دلته یو پین کوډ انتخابومه او بیا به تاسو راشئ همغه پین کوډ به لاندې برخه کې هم ولیکئ. بیا به تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو ستاسو اکاونټ به ویریفای شي. تاسو دلته وایي چې سیټ اپ فنګر پرنټ یا تاسو فنګر پرنټ زه ورته وایم میبي لیټر ګیټ سټارټ باندې به دلته ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړو ستاسو اکاونټ به په حساب پې کې جوړ شي. کله مو چې اکاونټ جوړ کړو دوستانو تاسو وګورئ دلته تر اوسه پورې موږ ته ویزا کارت نه دی راکړل شوی خو تر 48 ساعتونو پورې ستاسو ویزا کارت شاید درکړل شي یا 40 ساعتونو پورې. خو دغلته پاس کې موږ ته یو میسج راکوي سکیور یور اکاونټ and unlock full access complete your profile. ګورئ دوستانو کله چې تاسو پروفایل کمپلیټ نه کړئ تاسو ته تر هغې پورې تادیات نشئ کولی نه هم د یو حساب پې څخه بل حساب پې ته پیسې لیږلی شئ. په اکاونټ ویریفای کې تاسو څخه دوستانو 8 سیلفي غواړي. یو سیلفي عکس ستاسو څخه غوښتل کیږي او د تذکرې عکس ستاسو څخه غوښتل کیږي، اصلي نوم مو تاسو څخه غوښتل کیږي او تخلص مو. نو ګورئ ایمیل څه دی ویریفاید او ان ویریفاید دی خو تاسو کولی شئ دا اپشنل دی. تاسو کولی شئ ایمیل بیخي ویریفای هم نه کړئ مشکل نه لري. دغه ټول کوم شیان چې تاسو ته دلته ښودلي دا به تاسو ټول ویریفای کړئ یعنې دغه شیان به ورته ورکړئ. زه راځم ستاسو خپل اکاونټ راخلاصوم په هغه کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل اکاونټ ویریفای کړو. ګورئ دوستانو دغه زما خپل مخکینی اکاونټ دی او داسې دی ماته دلته لیکي سی یور اکاونټ ویریفاید. وګورئ ما دوستانو سیلفي ورته ویریفاید کړې ده، پاسپورټ مې اډ کړی دی ورته او دلته چې دغه کوم شیان ماته لیکي چې ان ویریفاید دی ایکسپایریشن ډیټ دی او فرست نیم دا ریکوایرډ دی یعنې دا تاسو ما نه دي ورکړي. دا به هم انشاءالله زه ورته کمپلیټ کړم. تاسو په دغه طریقه کولی شئ نو خپل د اکاونټ معلومات ورته ولیکئ. کله مو چې دغه ټول معلومات ولیکل بیا ته 48 ساعتونو څخه یا هم په 40 ساعتونو کې ستاسو اکاونټ انډر ریویو کې به وي ستاسو اکاونټ ویریفای کیږي. کې وای سی ویریفاید ماته لیکلی دي. نو کله چې ستاسو اکاونټ ویریفای شي تاسو ته هم همدغسې ویریفای لیکي. کله چې تاسو اکاونټ ویریفای کړئ تاسو کولی شئ د حساب پې څخه پوره استفاده وکړئ. نو بعد له 48 ساعتونو پورې تاسو ته یو دغسې ویزا کارت درکول کیږي. نو تاسو کولی شئ د هغې له لارې انلاین پیمنټونه وکړئ. نو دغه وه د حساب پې کې د اکاونټ جوړولو او یا هم یو څوک را دعوت کول حساب پې ته. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ په حساب پې کې پیسې وګټئ.